سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوال، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ د دغې خورکې ویډیو ما مخکې شیر کړی و چې دغه په یوه میاشت کې کونډه شو. نو دې ته ما مخکې مرسته راوړی و، نو یو ورور بیا د بلجیم څخه ورته مرسته رالېږلی دی. دغه مرسته موږ دغه کورنۍ ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې، ښه یې؟ بابا ته ښه یې؟ شکر الحمدلله. روژې سره څنګه یې؟ شکر دا تېرېږي، خدای تېروي. هغه مرسته چې موږ تاسو ته ورکړې او څه سودا مودا هم راوړې یا نه؟ باندې ماسه سودا راوړو. د کور ضرورت پوره شو؟ زه شکر دی. څنګه یې خورې ته؟ روژې سره څنګه یې؟ اوس خو شکر دی کور کې بس یې، چې تشنمۍ وکړې او ماښام یې وکړې. ښه خورجانې، یو ورور د بلجیم څخه دغه پیسې رالېږلي، دغه واخلې وشمارې او هغه ورور ته څه ویل غواړې؟ زه دې په ژوند کړم غم لکه ماړی، فراق دې څومره را باندې زور سو، بل مې په زړه کې د هجر اور سو، زړه مې ګنډلو ستن سواله ماته تر څو؟ 14,000. ښه دغه ورور چې تاسو ته مرسته رالېږلې هغې ته څه ویل غواړې؟ هغې ورور ته وایم چې خدای پاک دې ورته نور هم ورکړي، که خدای پاک دې زیات ورکړي چې موږ سره کومک کوي. ډېر ډېر دې نه خوشحاله شو. خدای پاک دې همیشه ژوندی لري. ښه بابا ته څومره خوشحال یې؟ خوشحاله یو چې لومړی دی نه هغه کړلو، ډېر خوشحاله یو. خدای دې دنیا او آخرت ورته ښایسته کړي. دا د ستا که اوس دا زامن د واړه واړه دي، هغه د هغه زامن دي چې خارج ملکونو کې دي، هغه مرسته کوي. فکر وکړه هغه هم ستا زامن دي، نو هغې درته دعا وکړي، ځکه چې ستاسو دعا ته اړتیا لري. د یو پلار په صفت ورته دعا وکړي. الله دې رخصت ورته ورکړي. خدای دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي. دې دنیا چې موږ سره څوک کومک کوي، الله تعالی دې ښایسته لري. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کوم چې له دې کورنۍ سره مرسته وکړو. تاسو خپله ولیده چې دغه بابا څومره خوشحاله شو، ځکه چې نور ورونه هم ورته مرسته رالېږلی او دغه د اوس بل ورور هم ولېږل. نو اوس به روژه به هم په خیر تېر شي. همداسې اختر هم. هیله کوم هېوادوالو، ستاسو په دې لسو شله هېڅ هم نه کېږي، دغه ټول کې او داسې بېوزلو خلکو ته ولېږي، د دې به ضرورت پوره شي او ستاسو به هغه دنیا ښایسته شي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 4 280. دغه انجام